د حفاظت لپاره د ضرر او نقصان نه د حفاظت لپاره بهترینه دعا ادا دعا ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا دعا د حفاظت لپاره بهترینه دعا ده. کوم انسان چې دا دعا درې ځل سحری کې وي او درې ځل ماښام کې د شپې وي نو دغه انسان ته بس هیڅ ضرر نشي رسولی. بهترینه دعا ده د حفاظت لپاره صحیح طریقې سره چې وویلی شي نه د انسان حفاظت ته کېږي، څه انسان ته بیا ضرر نه رسي. همداسې استغفار ویل دا یو ډېر بهترین عمل دی. استغفار سره د انسان ګناهونه دا معاف کېږي او رژېږي. یا حدیث شریف کې سید الاستغفار دا ذکر شوی دی، بهترین استغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده بهترین استغفار.